ډیرو ګرانو خوږو ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. خپل درسونه یعنی کارخانگیم کړي وي. تاسو کارخانگی څه شی وو؟ د سه د حرف نه یوه صفحه لیکل وو او همدارنګه تاسو باید کلمات هم د ځان سره یاد کړئ چې په سه کې کوم کلمات راتلل: ثمر، ثروت، همداشان ثواب، دغه کلماتو. اوس په خپل نوی درس بیا هم پیل کړو د بسم الله الرحمن الرحیم په ښکلې او پاکه کلمه چې موږ ما تاسو ته ویلي وو چې خپل درس په بسم الله الرحمن الرحیم باید پیل کړو. مخکې د ډوډۍ نه باید بسم الله الرحمن الرحیم ووایو او مخکې د ویده کېدو نه هم او مخکې د هر نوی کار نه باید بسم الله الرحمن الرحیم ووایو، ځکه موږ تاسې مسلمانان یو. او اوس د موږ تاسو نننی درس څوم درس دی؟ حتما د تاسو په یاد دی چې د نن درس د موږ تاسو څوم درس دی؟ نن د موږ تاسو درس شپږم درس دی. شپږم درس کې بیا هم موږ تاسو یو نوی حرف لوانو چې د حرف به کوم حرف وي. دا حرف د نورو حرفونه چې تاسو مخکې لوستي لږ فرق لري. اوس یې وګورئ چې دا کوم حرف دی. دا حرف جیم حرف دی. جیم خپل منځ کې یوه نقطه یا یو ټکی لري او شکل یې داسې دی لکه د مرغاوۍ په شان. شکل یې لکه د مرغاوۍ په شان دی. جیم هم د نورو د حرفو غوندې درې غږه لري په کلماتو کې: جا، جې، جو. درې غږه لري. اوس به راشو چې ما تاسو ته کومه کلمه خوښه کړې چې په جیم پیل شوې وي. جیم جک. جیم جک. دا جک تاسو وینئ د اوبو جک دی. اوبه پکې موږ تاسو اچوو بیا یې چو. دا هم بل رنگ جک دی. زیړ رنگ جک دی د ګیلاسو سره. جیم جک. جیم جک. جک ډیر ښکلی جک دی سره د ګیلاسو. او دا ګورئ دا څه شی دی؟ دا جال دی. په جال کې کبان نیول کیږي. په جال کې ځینې وخت پتنګان هم نیسي. شوپرک یا پتنگان. جیم جال. جیم جال. جیم جال. اوس به بیا راشو وګورو چې ما تاسو ته کومه کلمه خوښه کړې ده چې بیا هم په هغه کلمه کې جیم راغلی. په شروع کې یا په پیل کې جیم راغلی. جیم جارو. جیم جارو. دا یو برقی جارو ده. تاسو به حتما لیدلی وي. برقی جارو باندې خلک خپل کورونه جارو کوي، فرشونه جارو کوي. او دا هم دستی جارو ده. دستی جارو چې په لاس جوړیږي. دا جاروګان ګورئ چې د مزاري جارو په نامه د موږ په وطن کې یادي. رنګارنګ جاروګانې دي. ښه ښایسته جاروګانې دي. جیم جارو. دا جاروګانې وګورئ څومره ښایسته دي. ګلابي، سره، زیړه، شنه. جیم جارو. جیم جارو. جیم جارو. اوس به وګورو چې بله کومه کلمه تاسو ته خوښه کړې ده چې پیل یې په جیم راځي او تلفظ یې هم جې پکې تلفظ کیږي. اوس به وګورو چې ما کومه کلمه او کوم ښکلی تصویر ما تاسو ته راوړی دی. جیم جوار. جیم جوار. جوار. جیم
جوار. دا جوار دی. څومره ښایسته رنګ یې دی. شنې پاڼې دی او په خپله ژیړ رنګ یې دی. ځینې خلک یې شوي جوش کړي خوري او ځینې خلک یې ډاډه کوي، په اور باندې ډاډه کوي. جیم جوار. جیم جوار. اوس به بیا راشو وګورو چې ما د جیم دپاره کومه کلمه خوښه کړې، کومه کلمه ده او کلمه کې جیم د جې تلفظ کیږي. جیم د جې په شان تلفظ کیږي. په پیل کې راځي خو د جې په شکل تلفظ کیږي. جیم جلبۍ. جلبۍ ډېر خوندورې او خوږې دي. جیم جلبۍ. جیم جلبۍ. د تاسو به حتما خوښي د ماشومانو خواږه شیان خوښیږي چې د چای سره یې وخورئ، خو ډېر ونه خورئ چې تاسو ستونی او د تاسو غاښو ته زیان رسوي. جیم جلبۍ. دلته د جې غږ کړي. جیم جلبۍ. وګورئ څومره رنګارنګ جلبۍ تصویرونه ما تاسو ته راوړي چې تاسو ښه خوښ شي او د یاده مو نه وځي چې په جلبۍ کې کوم حرف راځي. د جیم حرف راځي. او اوس به د جیم جال ترانه دوه ځلې زه درته ولولم، یا یې تاسو خپله دوه ځلې ولولئ. جیم جال. جال راوړه کبان نیسو، یا چې پتنگان نیسو. راشئ د گلشن په لور ښکلي بلبلان نیسو. جیم جال. جال راوړه کبان نیسو، یا چې پتنگان نیسو. راشئ د گلشن په لور ښکلي بلبلان نیسو. اوس نو راشئ تاسې هم یو ځای د ما سره ترانه ولولئ. جیم جال. جال راوړه کبان نیسو، یا چې بلبلان نیسو. راشئ د گلشن په لور ښکلي بلبلان نیسو. جیم جال. جال راوړه کبان نیسو، یا چې پتنگان نیسو. راشئ د گلشن په لور ښکلي بلبلان نیسو. آفرین، ډېره ښه مو لوسته، شاباس، آفرین. نو تاسې اوس یوه صفحه د جیم د حرف نه په خپلو ښکلو کتابچو کې په ښکلي خط ولیکئ چې ښه م زده شي. پلارجان مورجان ته یې وښیاست. نورم وخت پوره دی. د خدای پامان.